اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا د پنځمه سپاره اول درس دی او د سورة النساء څلېرویشتم نه تر 25 آیت ورسره کولی شئ چې وګورئ. والمحصنات من النساء مفهوم دی او څښتندارې ښځې یا او هغه ښځې چې د نورو په نکاح کې وي. إلا ما ملكت أيمانكم مگر هغه وینځي چې ستاسو په ملکیت کې دي. مگر هغه وینځي چې ستاسو په ملکیت کې دي. محصنین مفهوم دی د نکاح کولو د پاره. غیر مسافحین نه چې د شهوت پوره کولو د پاره. مفهوم دی نه چې د شهوت پوره کولو د پاره. فمستمتعتم به بیا د کومې نه چې تاسو فایده واغستله. اجورهن د هغوی مهر فریضه مقرر کړی شوی. فیما تراضیتم به په هغې کې چې راضي شوی تاسو د یو بل سره په هغې باندې. طولا طاقت. فتياتكم المؤمنات فتياتكم المؤمنات لستاسو مؤمنانو وینځونه. امید د درس سمزه شوی. نورو دوستانو سره هم چنان شیر کړئ. الله ممل شه.